د ننګرهار اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست سره په همغږۍ د حصارک ولسوالۍ د ورزش مسؤلینو په لارښوونه د حصارک غوره لیګ تر نامه لاندې د 12 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ د حصارک سېلاب لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. پیلوبه د حصارک سېلاب او حصارک بازان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. حصارک بازانو په ټاکلو لسو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 102 منډو هدف وټاکه. حصارک سېلاب لوبډلې د غوره لوبي په ترسره کولو سره ټاکل شوی هدف د لوبي په اتم اور کې د یو لوبغاړي په زیان پوره او اتلولي وګټله. حصارک ولسوالۍ کې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست استازی حضرت علي ودان وایي دغه سیالۍ چې یو میاشت دوام وکړ موخه د ځوانانو ترمنځ یووالی او ورزش ته وده ورکول دي. ټول پکې 12 لوبډلې دي چې په پیله کې د حصارک سېلاب او همدارنګه د حصارک بازانو لوبډلې په لوبې ته لاره پیدا کړې وه. موږ بیا هم هڅه کوو چې د حصارک د ځوانانو لپاره د ورزش په برخه کې خدمات ترسره کړو ترڅو دلته د ورزش برخه او بیا خصوصا د کرکټ برخه پرمختګ وکړي. د دغه ټورنمنت مالی او تخنیکی چارو تنظیمونکي ډاکټر فرید الله حسن وایي دغه لوبې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست سره په همغږۍ په بریالیتوب سره ترسره شوې. دغه سیالونو موخه د ځوانان یووالی او اتفاق رامنځته کول او د مصروفیت ترڅنګ باندې دوی له نشهیي توکو نه راګرځول او یو سالم ډول ټولنې ته وړاندې کول. د سیمې اوسیدونکي عبدالقدیر جبارخیل بیا وایي دغه سیمه به پخوا د جنګ جګړو مرکز و خو اوس د ځوانانو د تفریح او یووالي سمبول ګرځېدلې. دا د ځوانانو لپاره یوازې دغه د بیټ او بال نه دی، یوازې کرکټ نه ده، دا د ځوانانو لپاره یو مینه ده، یو اتحاد ده، یووالی ده، د نشهیي توکو نه بچ کېدو یوه لاره ده. د موږ دغه مشران تاسو ګورئ چې راغلي دا د ځوانانو ته مینه ورکوي. تاسو په خپله ګورئ چې په دغه داسې یو فضا کې موږ راټول سوي یو چې نه ډار شته نه ویره شته، هیڅ نشته ده. ورزشکار حضرت محمد کاکړ دغه ډول سیالیو ته خوښ دی، وایي نورې لوبې دې هم ورته برابرې شي. اوس الحمدلله امن ده ماشاءالله بیخي هر څه برابر دي او ډېر خوندور لیګ ده. راتلونکي غوښتنه دا ده چې دغسې لیګونه موږ ته برابر کړي د ځوانانو د تفریح لپاره، نو انشاءالله دا یو ښه مثبت پیغام د ټولنې لپاره. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري لوبغاړو ته د بېلابېلو سیالیو د ترسره کېدو اسانتیاوې برابرې شوې دي.